درتا کیسه د ټول ژوندونو وایما یو مختصر غوندې مضمون وایما د زړه دا بوج ښکاره کول غواړم یو څو خبرې زه کول غواړم په ډېر ادب درته سلام وایما په ډېره مینه او احترام وایما پلار تا ته یو بیان کوما د خپل زړګي درته دوستان کوما نور په زړګي بس ارمان لرما ستا محبت چې په جهان لرما الله را کړی ستا رشته د عمر ستا محبت مې سرمایه د عمر دا حوصلې لکه د غر لرما د شفقت لاس چې دی په سر لرما د دې دنیا ډېره یریږم زه هم چال چلن ته حیرانېږم زه پلار زما شاته ملاتړ ودرېږه زما په سره لکه د غر ودرېږه مورې دومره دعا راکړه چې بادشاه شم چې یتیم اولاد د ټول عمر همسا شم ته مې مور او ته مې پلارې په دنیا کې خپلو خویندو ته چې پر ښه د سبا شم نن پښتو لاره ته دومره دعا راکړه چې په قام کې مې پټکې د خپل بابا شم چې غریب له د حق دومره تپوس وکړم د حق توره د علي په لاس ادا شم هماتا ته ومه یو د پلاره پاتې د خپو خاورې د ښکلو مچې ښکلا شم خپل ځان به بایلم ستا عزت به بچ کړم ستا نن ناموس او ستا غیرت به بچ کړم زمونږ دپاره دې ژوندون په دار کړو شپه ورځ محنت کې دې سکون برباد کړو زمونږ دپاره دې خواریانې کړي په سرو غرمو دې مزدوریانې کړي ستا د کړاک په دې خولو مې قسم ستا په غیرت ستا په پښتو مې قسم خیر که زه مرګ له هم ترجیح ورکړمه چې ستا عزت له بلندي ورکړمه په خپل ایمان باندې سوګند کومه ستا اشارو باندې به ژوند کومه خیر که زه مرګ له هم ترجیح ورکړمه چې ستا عزت له بلندي ورکړمه په خپل ایمان باندې سوګند کومه ستا اشارو باندې به ژوند کومه چې په عزت سره تېره نشم بیا به هېڅ کله
پکا خیل نشم